أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دمارون دا میاشت دا شوال میاشت دا رکوٹ اختر میاشت و تمون وایو او دیتا اشهر حج وی پاربیک دا شوال زی قیدا دا رکوٹ اختر میاشت و میانا او ورپسی لس روز دا ذی الحجی دا لوی اختر دا میاشت دیتا اشهر حج وی. پدې میاشتو کې عموماً مسلمان د حج اراده کوي او حج لذي بیا د حج درې قسمه دي چې کوم د مکې خلک دي یا عام نور خلک هم کولی شي هغې حج افراد کوي، څوک تمتع کوي، څوک قران کوي. نو دې میاشت کې عموماً زموږ علماء کرام دا بیان کوي د حج متعلق چې خلک پچا حج فرضی هغوی داخلیو کی او د بیت الله حج ته لاړ شي، او که پچا نی فرض نو الله ته سوال وکړي. که چا باندې فرض وي او کړي وي او پیسې ورسره وي د هغه بیا ترغیب پیدا رغبت پیدا شي. غریبانان یې الله ته سوال وکړي، دا خو د الله را طرف نه ده. نو الله پاک مسلمان له بیا توفیق ورکړي د حج. د حج تعلق د بیت الله سره دی او زمونږ دا طالبان وی سبب بیت الله دی او بیت الله هغه کوټه ده د مارونو چې په مخ د ځمکه په دې ځمکه دا لومبۍ کوټه ده. دا تاریخي خبره نه ده، د خدای د قرآن وینا ده. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، لومبۍ کور چې په دې ځمکه ښودی شوی دی په مکه مکرمه کې دی. کله چې رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کو بیا دنیا ته راولېږه، د دې نه ډېر مخکې الله پیریان دنیا کې پیدا کړي و، په دې مخ د ځمکه هغوی اوسېدل. او چې ځمکه خدای پیدا کړه، تفسیر خازن هم لیکلی دی او داسې نورو تفسیرونه هم لیکلی دي چې الله یو ملغلره پیدا کړه. هغې ملغلرې ته الله د خپل قهر په نظر وکتل، نو ویلې شوه. چې ویلې شوه نو د هغې د پاسه زګونه رالل. دا چې کوم زګونه راغلي دي په دې ځمک په دې اوبو د پاسه دا ځمکه ده، جزیرې د ځای په ځای. او چې ویلې شو نو هغه دا اوبه دي او د هغې نه یو لوخړه پورته شوه، د هغې نه الله اسمانونه جوړ کړل. چې ځمکه الله پیدا کړه نو فرشتې الله په دې ځمکه مقرر کړه. دې فرشتو به بره په اسمانونو کې یو کوټه بیت المعمور ورته وایي، په اووم اسمان کې هلته به عبادت کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په سفر کې فرمایي وی بیت المعمور ته لاړم او ابراهیم علیه السلام هغې ته ډډه والی وه او روزانه 80,000 کسان په هغې کې عبادت کوي فرشتې. او چې کمې فرشتې یو ځل پکې عبادت وکړه نو تر قیامته پورې به د هغې نمبر بیا رانشي. نو فرشتو بعد ته بیت المعمور کې عبادت کوو نه چې الله ځمکه آباده کړه. نو فرشتو د الله نه سوال وکړه چې الله مونږ خو هلته د عبادت یو مرکز و، دلته به مونږ ستا عبادت کم ځای کوو او په مانځه کې به مخ کم طرف ته ګرځو.
نو الله ولا د زمرودو په یو کاڼي کې یو بیت الله ورکړ. یو کاڼي کې و، یو کاڼي، نه پکې پیوند و نه پکې ټانکه وه. او دا چې موجوده بیت الله په کوم ځای پروت دی، دا ځای ورته الله وښو، وی دلته دا کې دی. هغه د زمرودو بیت الله راوړه او په دغه ځای کې کېښوده چې اوس موجوده بیت الله دی. نو هغې کې به فرشتو خپل عبادت کو او د هغې نه به یې طوافونه کول. بیا تاسو ته مه وایي چې الله پیریان پیدا کړل د آدم علیه السلام نه ډېر مخکې. هغې پیریانو په دې ځمکه کې فسادونه شروع کړل، جګړې شروع کړې، اختلافات یې شروع کړل. دا د مسلمان سره جنگ او د مسلمان سره اختلاف، دا د خدای رحمت ختموي. دا د ګورځه حقیقت وی. یو ځل حضور پاک په کوټه کې په کور کې او دوو صحابو په جومات کې یو بل سره بحث وکړ، اوازونه اوچت شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم راووته او څه وی؟ وی خرجت لاخبرکم بلیلة القدر، وی زه دې له راووتم چې تاسو ته لیلة القدر وښیم چې دا کومه شپه ده. فتلاحا فلان و فلان، نو فلان کی او فلان کی یو بل سره جنگ وکړ. فرفعت، نو هغه د لیلة القدر د شپې چې زما په زړه کې کماوه تاسو ته وښیم، ارانه یېره شوه، ختمه شوه. عسا ان یکون خیرا، ممکن ده چې دې کې به خیر وي. ګوره دومره د مسلمان سره جنگ او اختلاف، څومره د خدای ټیک ته دې کې خیر شو، ځکه چې سړی 10 شپې هره شپه د لیلة القدر په نیت عبادت وکړي، د 10 شپو ثواب به خدای ورکړي د لیلة القدر. نورې فایدې هم پکې شته، لیکن که معلومه وه نو بیا به د سړي زړه ډېر مطمئن وکړ. د دوو مسلمانانو د جنگ او د اختلاف ته وجه نه خبره ختمه شوه. د مسلمان یو بل سره په جګړه او د مسلمان یو بل سره په بغض او په حسد او په اختلاف الله ډېر زیات خفه کېږي، ډېر زیات. او چې دا لومبې کوم سړی بغض او حسد کوي، د دې بل ډکې بیا راشي نه دي پکار، خو د بل ډکې هم راشي، نو ټوله ګناه په هغې. نو دې پیریانو په دې مخ د ځمکه کې فسادونه شروع کړل. نو الله خپل عظیم رحمت هغه بیت الله د زمرودو د کاڼي فرشتو ته حکم وکړي دا واپس جنت ته یوسه. ایته یو ټیله پاتې شوه، یو اوچت ځای پاتې شو. بیا چې کله آدم علیه السلام خدای پاک دنیا ته راکوز کړ، آدم علیه السلام په سریلنکا کې، سرندیب زمونږ کتابونه ورته وایي، سریلنکا کې یو غر دی او د هغې د پاسه راکوز شوی دی، او بیبي حوا په جده کې راکوز شوې ده، او د دواړو ملاقات د عرفات په میدان کې شوی دی، پیژنګلو او ملاقات. او بیا په مزدلفه کې دواړه د شپې یو بل سره یو ځای شوي دي. نو چې آدم علیه السلام او بیبي حوا دا خدای پاک راکوز کړل، نو بیا هغوی هم د الله نه مطالبه وکړه. نو الله ورته هغه ځای وښوي، دلته د خټو یو کوټه جوړه کړي. نو آدم علیه السلام په هغه ځای کې یو کوټه جوړه کړه. نو ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، لومبې کور چې جوړ شوی دی په دې مخ د ځمکه، هغه دی چې په مکه مکرمه کې. او الله پاک داسې نه وایي چې ان اول بیت بنیت یا اسست بمکه، دی نه دی ویلی. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، لومبې کور چې کېښودی شو، ور اسمان نه راغی کنه، لومبې کور وضع چې کېښودلی شو، دا په مکه کېښودلی شوی دی، هغه فرشتو راوړل. بیا آدم علیه السلام جوړ کړ. خو دا داسې ځای کې دی چې دا یو خوا همتې غرونه دي او بل طرف ته همتې غرونه دي، او دا نشیبي علاقه ده. نو چې سیلاب به راغی، نو دا سیلاب به یو خوا بل خوا ته و، کله چې به زیات شو دا بیت الله به روان. نو د آدم علیه السلام د زمانې نه پس وران شو. او دا حجر اسود کم ځای، دا آدم علیه السلام د جنت نه ځان سره 10 څیزونه راوړي. د دې جلالین محاشي د جمل او یو ساوي دې دواړو لیکلي 10 څیزونه. یو په هغې کې د حجر اسود، دا د انسان د سر عمره کاڼی دا حجر اسود، او دا تک سپین وګورئ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض دا حجر اسود پا مخ د ځمکه په تعظیم او په عظمت کې داسې دی لکه د خدای خیلاس چې وي یو سړي چې دا حجر اسود ښکل کو دې دې پړه کې دا فرض کې ما د خدای لاس ښکل کو الله اکبر او داسې په الله خوشحالیږي لکه د الله لاس چې چا ښکل کړي د الله خو زمونږ په شان لاس نشته د غوښې او د هډوکو د مونږ په شان لاس نشته خدای له خو زمونږ په شان جسمیت نشته دی د جسمیت نه خو د مطلق جسمیت نه الله پاک دی مبرا منزه دا د تعظیم په بنیاد رب العالمین فرمای نو دا تک سپینو حضور پاک فرمای وی دا حجر نزل الحجر من الجنة را جنت نه راغلی او کانت ابید من اللبن دا د پیو نه زیات سپینو سودته خطایا بنی آدم د بنی آدمو دی گناهونو تور کړی دی او زموږ علما لیکي وی چې کم سړی دا ښکل کی یا لاس ولا یو سی هغه لاس ښکل کی یا د لرې ځای نه ورته استلام وکوي اشاره وکړي داسې دا ګناهونه ځان ته راکاږي لکه مقناطیس چې ځان ته اوسپنه راکاږي ګوره الله پاک خو هسې نه وایي چې مبارکن د برکت شی دی دا څونه لوی برکت دی چې ورته مخامخ شي ګناهونه راکاږي او رسول الله مبارک فرمایي ګناه تور کړی او حضور پاک فرمایي وی د قیامت پر ورځ د دې حجر اسود به سترګې له عینان سترګې به نظر به پې کوي او ژبه به په هغې به خبرې کوي باقاعده سترګې او خبرې به سترګو به لیدل کوي او په ژبه به خبر کوي او چې چا په صحیح طریقه د الله د رضا دپاره ځکه مشرکان هم پکې طواف کړی دی او دی ښکل کړی دی چې چا په صحیح طریقه د الله د رضا دپاره د دې حجر اسود ښکلا کړې ده اشاره یې ورته کړې ده ولې ګوتې وړي دي ښکل کړی دی نو هغه له به د خدای په دربار کې ګویي کوي چې دې سړي زما تعظیم کړی ستا په مخ الله د زه ښکل کړی د ما له لاس سره وړلی د ما ته د لرې ځای نه اشاره کړی دا لوی برکتي کاڼی دا پکې آدم علیه السلام کې اوس هم دومره رشي په حجر اسود چې څوک ورنږدې کېدی نشي اصل کې زمونږ خلک چې حج لذي او عمرې لذي نو چل یې نه زده کړی زه دې باندې ډېر زیات خفه کېږم زه یم چې یو سړی د 5,000 روپو یو کار شروع کوي یو ګاډی یا یو ځای کې یو رکوټي دکان شروع کوي د 100 نه تپوس کوي چې څه کاروبار شروع کړم څه راوړم کم ځای وکړم ولې ځکه دا 15,000 او 10,000 دته قیمتي دي چې دا رانه ډوبې نه شي یو نه تپوس کوه بل نه وکړه څه کاروبار وکړم څه کم سودا ده کم ځای نه راوړم کم ځای به راته ارزانه میلاویږي تله کم ځای والم کاڼي کم ځای 100 کسو نه تپوس کوي که یو سړی زمینداره کوي د 100 زمیندارو نه تپوس کوي چې دا تخم کم ځای والم دا سنګ خرڅېږي دا سنګ او کرم او بیا 100 نه به تپوس کوي چې دې ته کم دارو واچوم او دې ته کمه خوره واچوم مالې لاندې کمه واچوم بره کمه واچوم 100,000 نه به تپوس کوي او که یو سړی د دې ځای نه پنډۍ ته ځي یا کراچۍ ته ځي د دنیا د خلکو نه به تپوس کوي چې کم خوا لاړ شم کار به کم ځای کوم دیره کېږم به کم ځای څومره پیسې ځان سره یوسم لیکن چې د حج او د عمرې دپاره څوک ځي قسم دی که دا تپوسونه څوک کوي کم خلک کوي خو کم دا تپوس بره نه کوي خلک دا یو تپوس ځان سره څونه پیسې یوسم دا تپوس بره نه کوي څو جوړې جامې یوسم دا تپوس بره نه کوي چې یاره څه څیزونه ته به ورته چل ښیې د عمرې او د حج ابره ته وایي څو جوړې وړم څپلۍ څنګه یوسم د احرام څو څادره یوسم هغه د خپل دنیا او د خپل وجود غم یې دی او فکر یې دی او ډوډۍ به څنګه او څو پیسې به مې لګي او په کومه ایجنسۍ کې داخله وکړم چې پیسې رانه کمې والي او چې د چا ځای نږدې دی او چا ځای لرې دی یقین کوه که دا تپوس څوک کوي چې طواف څه ته وایي عمره څه ته وایي او حج څه ته وایي نو ډر رې لاړ شي او ډر رې راشي نو مولوي صاحب د خدای پاک وبخي هغه یو سړی و ګډې چیلی به سر
نو چې کوم مخکې مړ کېده نو مور ورته وی هله بچې کلمه ووایه لا اله اشهد ان لا اله الا الله. نو خو د ګډو چیلو بلد و نو هغه وی ډر دا ګډې چیله چې رابلي دا ورته مور ورته کلمه خو هغه وی ډر په هغه ډر کې ته ساه لاړه. مور یې وی بچې ډر وی او ډر لاړې. نو بیت الله ته ډر لاړ شي او ډر راشي. او توبه ما د تیره جمعه ویلي دي اوس هم درته مخکې مې ویلي دي چې بیا هلته هم څوک د خدای دپاره کم خلک زیږوي ټول ریاکارو له روان دي خفه نه شي. ریاکاري څه ته وایي؟ په طواف کې به ولاړ یو ځان ته به یې موبایل نیولی او خلکو ته به ښایي چې دا دی زه طواف کوم. دا ریا نه شوه؟ پردو ښځو تصویرونه پکې راولي هلته د چا اوږه ښکاري او د چا اوږه پټی هغه تصویرونه پکې راشي. زنانه اکثر هلته کې کولاو مخګردي هغه تصویرونه پکې راولي. تا ته به وایي راشه ماله تصویر وباسه. په خدای یقین وکړه د رسول الله مبارکه روضې مبارکې ته ولاړو یو هلک او د قصد لاس پورته کړی بل ته وایي تصویر وباسه. هغه ته اشاره کوي چې داسې شه او داسې شه چې دا ګمبد مبارک پکې راشي. مې غرق راغلی او غرق لاړې ظالمه. دا خو ته خدای سره ټوقې کوي چې خدای غواړم دننه خو خلکو ته ښیم چې غواړم. اجت مې راته خدای نشته غواړم یې دننه خو دې کیمره کې خلکو ته ښیمه چې دې پلانکي ځای کې زه ولاړم او زه غواړم. ظالمه تباه شوې غرق شوې. دا لوی غم نن سبا جوړ. ما پسې د دنیا خلک دلته یو تصویر را سره وباسه لکه تصویر ګناه ده یو وایي برکت له وباسه ګناه اوس برکت لکې خبیثه څوک وایي دلته جایز دي دلته خدای حکم خو دلته راغلی چې منع دي. پیغمبر خو دلته اعلان کړی چې دا شی منع دی. لویه پیسه لګي په حج او په عمره خالص یې د الله دپاره وکړئ. ګورې د مسلمانانو خالص الله دپاره نیت دا وکړه چې الله خوشحاله شي. خلک به خپل کار کوي څوک خبرېږي او که څوک نه خبرېږي. موږ له د دنیا خلک وباسي موږ ته نه یو خبر وکړه سارې جوړ کړي. بهر کې زمارونو دا حجر اسود دی د دنیا خلق چل خو چاله نه ور دي د دنیا خلق پر راغون شي یو له زور کوي بل له زور ور کوي هغه چغې جوړې کړي چې د حد نه بیا زنانه د سړو په دې منځ کې ورغلي او داسې زنانه د سړو په دې جد کې انختی. یقین په خدای کې بې ادبي دې معافي چې خپل ښځه او خپل خاوند داسې یو بل سره جوخت نی لکه په دغه جد کې چې دا پردو سړو په منځ کې دا ښځه انختی. یو طرف نم سړي او بل طرف نم سړي او لوپټه د ډېرو زنانو نه غورځېدلې سر یې ببر شوی وي او چغې وباسي. دا زنانه چې ګیره شي چغې کې یو لوی غوبل یې جوړ کړی او دارنګې سړي زور کوي. په ملتزم کې ښځه به راشي ته به یې ګنې سړی راپسې شاته ولاړ دی او ته به ښه مدیدار ولاړې او الله ته به سوال کوي او ښځه به راشي او د پورې به جوخته وجنګېږي او تاله به زور درکوي چې اخوا شه چې زه پکې سر وردن نه کړم. ته به یې ګنې سړی دی چې را دې خوا شه وګورې ښځه به د خدای په کور کې دا ګناه ولې دا خلک کوي؟ دا ملتزم کې ودرېدل مستحب دي او دا ښځه او سړي یو بل سره جنګېدل حرام دي. حجر اسود ښکلول مستحب دي او دا یو بل سر پټیل کې یو بل ته ضرر رسول یو بل له دیکې ورکول او ښځو سره یو ځای وردن نه کېدل په خدای مې د قسمي حرام. نو دا قمقل سړی چې د مستحب دپاره حرام کار کوي. یو لوی مولوي صاحب اوس وفات شوی دی ډېر لوی سړی لوی عالم و الله دې وبخي نوم یې درته نه علم. ما ته یو ځل لوی مولانا د زوی نوم یې واغشوي د هغه مور راته وایي چې حجر اسود را باندې ښکل کړه. وی ما ورته وایي چې ګوره زیاتې مه کوه او د سړو ده وایي چې دا مې پړه ارماني په ما خامخا ښکلی. وی بومې تلل وی چې بومې تله حجر اسود ته مو ورنږدې کړه وی هغه کاسه ده که نه داسې سپینو زرو کاسه د دې حجر اسود نه ګیر چاپېره تاو ده په هغې کې سړی سر وردن نه کړي هغه په لاس هم ونیسي. وی هغې کې مې وله سر وردن نه که چې حجر اسود ښکل کړي وي ښه زور مې وله سر له ورکړه او ښه مې ورجوخته کړه چې حجر اسود ښکل کړي وی ښکلې که زه تېره ووتم بیا خو راوتو کې ځان له مسله ده بیا به ځان وباسئ
بیا به لاندې خپې اړمې کې او زور به لګی چې زه وسوځم نو زه یو طرف ته ووتم او دا ښځه مې بل طرف ته ووته خیر طواف ما مو که هغې به هم کړي چې کله بلډینګ ته راله نو ما ورته وی چې خوند یې وکړه حجر اسود دې ښکل که څونه رش و ټیلو وی ما ته وی چې ما کوم ځای ښکل که ما وی د پلانکۍ لور ما له دې بیخ وویسته ما بوتلې په ټیل کې مې ورنږدې کړې سر مې دله په کاسه کې وردننه که شونډې مې پې درته کېښودې او بیا مې چې ما ښکل نه که وی زه دې کوم ځای وی چې هلته دې نږدې کړو زه دې پرېښودم او بله ښځه دې ونیوه او د هغې سر دې وردننه که زه دې په دې پرېښودم پردۍ ښځې له سر وردننه که په هغې دې ښکل کړو موږ دې داسې پرېښود داسې رش دی داسې ټیل دی چې سړی خپله او پردی پکې نه پیژنې دا مې درته یو اندازه وښوله چې داسې ټیل دی چې خپله او پردی پکې نه پیژنې چې دا زما خپله ښځه ده او که دا مې پردی ښځه ده او چغې وایي دا ښځې زه ورته یم یا د خدای نیکبختیانو دې خواشی مه کوې ما په خپله پښتنه ښځه وه ما یې ګوره مه کوه داسې وایي تاسو وا خواشی کوه دې له څه جواب ورکړه نو ګوره د مارونو زنانه وله خو بلکل نه دي پکار زه به راته یو مزیدار خشته مثال درکمه تاسو به مطمئن شوئ رسول الله مبارک بیت الله شریف ته ننوت او واپس راووت په بیت الله شریف کې 2 رکعته لمونځ او چې واپس راووت نو څه وایي یاره وایي ارمان دی چې داخل شوی نه هم نو ښه به وه الله ولې اتعبت امتي امت مې په لوی مشکلاتو کې واچوي امت به مې څه وایي هغې به وایي چې حضور پاک دننه شوي دي مونږ هم دننه کېږو او دا ټول امت خو دننه کېدی نه شي امت پې پریشانۍ کې واچي او بی بی عایشه ورته څه وایي وایي د الله رسوله ما بیت الله ته دننه که وایي ښه نو که دننه کولی شو که نه ما ور دننه که که دننه کولی خو چابیانې د حضور پاک په قبضه کې دي صحابي له ورکړي دي خو پیغمبر ورکړي دي چې هغه وایي کولاو کې د ما بیبي ورځي چا انکار کولی شو اوس که یو بادشاه وایي چې د ما بیبي ورځي څوک انکار کولی شي نو عایشې ورته وایي د الله رسوله ما بیت الله ته دننه که څومره د خوشحالۍ خبره ده څومره د عزت خبره ده چې ور دننه شوی وي 2 رکعات یې کړي نو د مټه یې ونیوله نو ری وسته املا د بیت الله نه بار چې کوم ځای دی د ناوې مبارکې لاندې وایي عایشې دلته 2 رکعاته لمونځ وکړه دا د بیت الله حصه ده دننه یې نه کړه ښځې خفه نه شي چې عایشه دننه تلې ده موږ ولې دننه لا نه ښځې به ووایي چې دې ځای کې رسول الله مبارک عایشه صدیقه راوستې لمونځ یې پرې کړی دی دلته موږ هم لمونځ وکړو دا نه دي ثابت په یو کتاب حدیث کې ما ته نه دي معلوم که تاسو ته معلوم ما ته نه کیدی شي وی خو ما ته نه دي معلوم چې یو ام المؤمنین د مسلمانانو مور تلي او حجر اسود یې ښکل کړي بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا حضور پاک فرمائے وی توفی میں وراء الناس چی طواف کیا دا خلق کو شاہ تکاو نن سبا با خود را نزدیشی دا حج بیت اللہ پا خواہ کے پا ٹیل کے پا خدا یقینو کا بدے سڑو کے وردنوزی بس یہ دا خدا نے ایک وقت ثواب گٹے کو عذاب گٹے خود ایسیم دیری شوی دین او چی خلق دینو یو خود سالی دان سر لس بوزی او خدای بډیری کې خپکیږي ما خوشاله شه رسول الله مبارک فرمایي وی قیامت طرف ته چې زمانہ نزدیکیږي خدای بډیریږي او اخره زمانہ کې به خدای دومره ډیری شي چې د یو سړی په سر به 50 خدي او تکړه شه که خیر ان شاء الله امینه سلور بکې او چې 50 خدي شنو په 500 کې سلور خو بستا په خدمت چې د خدای پوره کی کړ او دلته خان دی خو د خدای مخ کې ما یقین لري ککړه ته مو کې بشیر جان په قسمت خو یوم نشته د تماویل دي مې د جنت کې د خدای پته مو اوسېږي دنیا کې د خدای تپوس مه کوه ته په خدای سکه بهر کې زمارونو خدای ډېرې زیاتې د بیت الله ته نږدې لګیا دي او طوافونه کوي د سړو په میاس کې ته به روانې او ته به وایې چې خدای سړی دی او ټیل به درکړي داسې په دې میاس کې به راننوځي پردی ښځه به د سره به وجنګېږي حرام ثواب ګټې کې ګناه لته مقام ابراهیم ته به شاته ښځې ولاړې د خدای بنده ټیک ده چې الله فرمایي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا نو هغې تشریح څه ده تشریح دا ده چې شاته داسې ځای کې ودرېږه
چې د مخ مقام ابراهیم ته راشي د بیت الله ته راشي دا نه چې د هغې سره خوا کې نږدې کې اخو طواف ته خلک تاویږي رکاوټ جوړی خلکو ته ښځې به ولاړي سړي به پکې جنګېږي خدای پاک او ښځې خو هلته پرده هم نه کوي مخ یې ښکاروئ ولې بې پردګي کوئ وی دلته جیز دي نو مې دا قرآن خو دلته نازل شوی دی چې وی دا پرده واجبه ده او فرض ده دا قرآن د تورنګزو دپاره او د چارسدي دپاره او د مردان او د پېښور دپاره دی که د مکې او مدینې دپاره دی لومبې خو هلته نازل دی پرده کوئ ښځو ته قرآن شریف وایي سړو نه لرې اوسېږئ قرآن شریف وایي دا د ښځو غلط سوچ او غلط فکر نو چې ځای د خدای خاطر وکړئ یو خو زنانه چې بوځئ نو چل ورته وښایه د ټولو نه لویه خبره زنانه دپاره پرده ده په طواف کې دومره ثواب نشته لکه په بې پردګۍ کې څومره ګناه کېږي قسم په خدای که په طواف کې دومره ثوابي لکه سړو کې جنګېدل او سړو سره ټچ کېدل چې په هغې کې څومره ګناه کېږي نو ته ګناه لرې که ته ثواب لرې علما خو لیکي چې ښځې لمونځ په خپل دغه کې کوي بلډنګ کې دی کوي نه دی راځي زمونږ فقهاو مکروه ورته ویلي دي بلډنګ کې دی خپل لمونځ کوي هغه زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم جدا و عایشې صدیقې په خپله فرمایلي دي وایي که حضور پاک زمونږ دا وخت لیدلی وی نو یې ښځې به یې د جومات د مانځه نه منې کړې وي لکه بني اسرائیلو کې چې ښځې د جومات د مانځه نه منې شوې وي دا خو د فتنې دور بالکل بې پردګي کوي اوس خو بل شان حالت دی اوهو اوس خو صاحب په پتلون کې او په دغه کې ګرځي څه ورته وایي په بنین کې او چې بیت الله ته راځي نو تور بورقه لاندې پاسه کې او چې د بیت الله نه وځي نو توره بورقه لري کې سر یې ښکاري او سټ یې ښکاري او مر یې ښکاري داسې حال چل زده کې هسې نه چې لاړ شې او ته وایې ثواب ګټم بیت الله کې ثواب ډېر دی نو بیت الله کې ثواب ډېر دی خو عذاب هم ډېر دی چې څوک روانې کوي څوک د شریعت خلاف کوي نو ښځې نږدې نږدې تاویږي یو خو چې ښځې استعلام کوي نو 3 ځله نه خو صبرېږي نه او لاس به اوچت کړي دا مټې به ټولې ښکاري لاس به دومره نه اوچتی صحابیاتو چې به کمیس اچاو واورئ بخاري کې راځي نو هغوی به په دې لستوڼو کې دلته تڼۍ چولې وي او تڼۍ به یې دې ګروت کې دلته ځان سره د منډلې دا زما دې لاس ته وګورئ دې ګروتونو کې به دلته په کمیس کې تڼۍ وي چې صرف ګوتې ښکاري او دا بار او دننه ورغوې هم نه ښکاري او عایشې صدیقې په مینا کې ناسته وه چې سړي به نو مخ نه به یې څادر اخوا کړه او چې سړي به رالل نو زر به یې څادر په مخ را اویزان کړه نو موږ دې خلکو ته وایو چې زنانه بوځئ نو یو قسم ټوپۍ خرڅېږي دا چت والا ټوپۍ چتی پکې دا چپر غوندې وي هغه ټوپۍ کې روبن واچوي نو هغه مخ سره جنګېږي هم نه د مخ نه لرې وي او پرده هم راشي نو په پرده کې چې څوک کوي نو په پرده کې کولی شي که بهر کې هم حجر اسود ښکلول دا حجر اسود دی په بیت الله کې یو دویم حتویم دی حتویم د بیت الله حصه ده تقریبا سلک ځای د بیت الله حصه ده نو حتویم ته خلک ننوځي او په هغې کې 2 رکعته لمونځ وکړي یا بیت الله پورې ځان وجنګئ یا د بیت الله د حجر اسود او د دروازې مبارکې منځ کې چې کوم ځای دی هغې ته ملتظم وي د دعا د قبلېدو ځای دی هغه ملتظم ته ورشي ورته غاړه دا ړومبی کور ډېر د برکت کور دی د مارو ډېر د عزت کور دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کو د مکې مکرمې نه مدینې منورې او اوته د مکې کافرانو خو په پیغمبر علیه السلام باندې حمله کوله د شپې خدای ته بچ نو 3 ورځې په غار ثور کې تېرې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسلم نو یو سړی و چې هغه به ورته لار خوله رهنما ورته وي دلیل ورته وي مرشد ورته وي هغه ورته لار خوله نو هغه سره یې وعده کړې وه او کافر خو رسول الله مبارک په اعتماد وی 3 ورځې پس به ماله اوښه راولې نو موږ به په اوښه باندې سواره شو 2 اوښانې وې یو د رسول الله مبارک و یو د حضرت ابوبکر صدیق
یاره تاسو که تاریخ وکت زمارونو دا حالت مکت نو حیران بشي چې کله حضور پاک د مکې نه وته کنه او د بیت الله نه ته اوهو د هجرت نه مخکې چابي د عثمان ابن طلحه سره وه د بیت الله چابی والا هغه و نو رسول الله مبارک د شپې ورغی وی عثمانه وی تاله یو خبرې له راغلی هغه وخت کې عثمان کافر وی پته نه لګي چې دا وطن پرېږدم او لاړ شم دا مکه او بیا مې پته نه لګي چې را به شم که را به نه شم نو یو داسې ټیم به وګوري چې څوک نه نو ما سره لاړ شو دا بیت الله راته کوله وکړه چې یو 2 رکعاته خو پکې وکړم داسې پزاره او د زړه د درد نه ورته حضور پاک بیت الله خو د چا نه دی خو د خدای کور هغه عثمان کور ته لاړ او چابي راواغشته حضور پاک په دې تمه و چې خیر شپه ده او را سره به لاړ شي او پټ پې راته کولو کړي زه به وردننه وځم لیکن هغې څه چل وکړه هغه ورته ویې چابي دا ده را سره ده تا ته نه کوله هر څه چې دې کېږي خو دا چابي را سره ده زه خپل کار کوم نه کوله رسول الله مبارک وژړل ویې ژړل او بیا ورته څه وایي عثمانه یو وخت به راشي زه به داسې اشاره درته کوم او رامنډی به وي او چابي به راوړئ او ما له بیا په خپله راکې او زه به ورننوت دا وخت به راشي هغه رټ جواب ورکړه حضور پاک له زه خپل کار کوم بیت الله کې ځای نشته مکه کې ځای نشته او دعوې څونه غټې غټې کې څومره سخته په رسول الله مبارک تېره شوه څومره به خفه و دغه وخت سره نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمای چې کله د غار ثور نه ووتو نو رسول الله مبارک به دې مار شاته کتل او د مکې پسې وژړل وی ژړل ډېر زیات د مکې دې غرونو ته چې کتل ځکه یوازې مکه خو نه ده بیت الله دی پکې مقام ابراهیم دی پکې صفا ده پکې مروه ده پکې مینا ده پکې عرفات دی پکې حج دی زمزم دی پکې د پلار نیکه وطن دی ړومبی کور دی چې خدای په فرشتو جوړ کړی دی پیغمبرانو جوړ کړی دی خلپوس یې پکې کړی دی برکتي ځمکه ده حضرت ابوبکر صدیق فرمایي چې تبا شاشه ته به کتل او بیا ما اطیبک من بلد اوهو ای مکې څه خوشبویه ښار یې څه ښکلی ښار یې ما احبک الی څه خوښه یې ما ته که نه ډېره زیاته مې خوښه یې کړه لولا ان قومك اخرجوني کستا قوم زه نوې وستې مجبور یې کړم ما سکنتو غیره کې ما بستا نه بل ځای شپه نه وه تېره کړې وخت به مې نو تېر کړ په ما څونه ګران یې څونه راته خوښ یې خپل وطن پرېښودل اسان کار دی بیت الله غوندې هغه ښار چې پکې بیت الله غوندې کوټۍ او د بی بی هاجرې او د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام نقشې او یادونه یې پکې او حجر اسود یې پکې پرېښودل اسان کار دی شاته به کتل او رسول الله مبارک به ژړل بیت الله د وجه نه بار بار به ژړل حضور پاک دا رسول الله مبارک کې دا دومره تکلیف تېر که زما وروڼو ګورئ دا خپل وطن او خپل کلی او دا ښکلې کوټه مبارکه یې پرېښودل قسم په خدای د هغه دین دپاره چې نن هغه دین زموږ نه روان دی ګوره موږ نن پرېښی دا دین نن موږ دولت پسې شوي هر سړی په دې سوچ کې دی چې زما ځمکې ډېرې شي او زما د پلاټونه ډېر شي او زما د بنګلې ډېرې شي او زما د موټرې ډېرې شي او زما د کارخانې ډېرې شي محبوب مبارک پیغمبر چې کم دین له جړا کړې ده او کم دین له وطن پرېښی دی او کم دین له پریشانۍ په دا نیازبید وجود تېرې شوي دی هغه دین موږ نه روان دی ګورې دا به څه کوو دا زمونږ څنګه مینه ده د ښکلي مبارک پیغمبر سره دا موږ څنګه وایو درود شریف وایو محمد رسول الله وایو او صلی الله علیه وسلم وایو او دا دعوی کوو چې موږ د خپل پیغمبر سره مینه ده او محبت دی اخو موږ نه لاړه
رسول الله لاړ ته رسول الله دین روان دی درنه کشر کل چې څومره نوجوان طبقه د کالکان دی او که جینکۍ دي په بد او په بربنډتوب سر دی د دین په دشمنۍ سر دی د پیغمبر نه موږ ته لیډر خوب دی نن لیډر مونږ هلو پیغمبر نه هلو نن خو د دین او د اسلام نه ماله پارټي خوږه ده پارټي اخلو دین او اسلام نه هلو نن خو د لیډر خبره ماله د قرآن نه خوږه ده او د پیغمبر د حدیثو نه که د لیډر خبره د قرآن او د سنت خلاف وي لیډر له ښکلو د هغه خبره منو قرآن او سنت نه منو نن خو مونږ ګیرې پورې خنداګانې کوو نن د پیغمبر سنت او پټکي پورې خنداګانې کوو نن د پیغمبر دعوت الله او تبلیغ پورې خنداګانې کوو نن مدرسو کې چې دین ښودل کېږي مونږ خنداګانې کوو دا به څه کېږي یارونو څه علاج شته تاسو سره د ژوند مرۍ م راوړي دي چې ټول عمر به مونږ جم دي عمرو به نه الله ته به مخامخ کېږو نه د قیامت میدان نه منو پیغمبر نه منو چې د قیامت پر ورځ به مونږ د خپل مبارک پیغمبر مخې ته ودرېږو مونږ ولاړ دین لوڼه م بربنډې کړې خویندې م بربنډې کړې زامن م بربنډ کړل زامن م د دین نه لرې کړل لوڼه م د دین نه لرې کړې په دې مونږ فخر کوو لور مې پلانکي کالج کې داخله کړې ده دا تپوس ته وکړه چې د کالج کې هلکان او جینکۍ یو ځای سبق وایي که جدا وایي نه یو ځای یاره بس نن سبا دا ماحول دی لور دې لاړه او هلکانو سره په یو میز کښېني او په یو بینچ کښېني او په یو کالج کې دننه په یو ټیبل کښېني په وقفه کې او یو بل سره یو ځای سموسې او چای خوري یو بل سره ګپې شپې لګوي پیسې ګټي د لور نه ډاکټره جوړی انجینیره ترې جوړی په تندر دا پیسې وله چې د قیامت پر ورځ د رسول الله مبارک مخې ته بیا شرمنده ولاړی ډېره خوږره پیسه نو بینک کې دنه پاتې شوه که نه چا یوړه پلاټونه خو دنه پاتې شو ته خو داسې لاړی ځمکه جایداد خو دنه پاتې شو ته خو داسې لاړی کارخانه خو دنه پاتې شو ته خو داسې لاړی وزیر اعظم صاحب هر څه پاتې شو لاړی صدر صاحب گورنر صاحب وزیر اعلی صاحب هر څه پاتې شو لاړل پیسه ګټل منه نه دي پلاټونه مل بنګلم جوړه که ځان له صحابو دوه چتي د حضور پاک دوه چته کور و خو هغه د خټو ځان له کارخانه م جوړه که صحابه هم ځمکې اغېښتې وې د حضرت عثمان رضی الله عنهم مالدارو دې نه تا خدای نه منع کوي هغه زمانه کې اوښانو ځان له موټر واله یو په دې دوه واله لیکن خدای مه یېروه رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله اغیبه الله د دغه صفت کوي د دې صحابه چې اغیبه تجارت هم کو خرید و فروخت هم کو خو د خدای نه غافل نه یو موږ د خپل رب نه غافل یو ورونو موږ به رب سره سترګې څنګه لګاو شپېتونه زموږ عمر زیات شوی کلونه پې اورېدلي او رسول الله مبارک فرمایي چې الله وایي چې شپېته کاله عمر مې ورکړو د ده بانه مې ختمه کړه چې عمر مې کم بانه ختم شپېته ډېر شی څوک د یو دی او څوک د اتیو دی څونه مرۍ مونږ د ژوند راوړی دي ولې در باندې حج فرض دی او د خدای حج نه کوې ای د خدای ظالمه مړ به شئ رسول الله مبارک فرمایي چې چا باندې حج فرض دی او حج یې ونه که اوهو رسول الله مبارک فرمایي چې په ده د خدای اس پروا نشته که یهودي مري او که عیسایي مري لا علیه ان مات یهودیا ولا نصرانیا لا اس پروا ده باندې د خدای نشته که یهودي مړ کېږي او که عیسایي مړ کېږي حج فرض دی ولې نه کوې د خدای ظالمه په د پیسو څه کوې چې نه یې درکړې حج در باندې فرض نه دی خو چې درکړي ولې نه کوې ځان ولې تباه کوې بچوله وصوله ځان تباه کوې مال خو دنه بچون وصوله پک پاتې دی په خدای دغه درې ورځې د یادوي که بیا د بچي یادم کړي خیرات به راپسې وکړي ته نه کوې او تا پسې به خیرات وکړي خیرات د خدای دپاره نه کوي دی له کوي چې سبا خلک ووایي چې پلار پسې خیرات کړی که نه کوي خلک وایي پلار پسې ډو دیګونه ټنګه دا د ریاکارۍ خیراتونه نه قبلوي دا د مقبرې په صابون او په سخات قسم په خدای که خلاص شي قسم مې راته په جومات کې وخوړم ته خیرات خو رسول الله مبارک فرمایي
وی چې کم سړی روغ دی او رمټ دی نو خیرات دی کوي او چې کم وخت کې مري نو وی پلانکي له دونه ورکوي په دې په خپله وایي د مرګ وخت کې پلانکي له دومره پلانکي له دومره پلانکي له دومره وی هغه سم د پلانکي دی کوي او که نه وی چې ساده وکړي جاسې د پلانکي دی صدقه هغه وخت کې ورکړه چې ښه ځوان یې او تکړی او یریږي چې زه فقیر کېږم یریږي چې زه غریب نشم اوږې پاتې نشم داسې وخت کې ورکړه د مرګ وخت کې مو ورکړه او مخکې ورکړه نو چې مرګ وخت کې صدقه دې هغسې ده نو د مرګ نه پس چې راپسې بچي ورکوي نو څه پې صابون به یو سي دوه درې پیټۍ په دې به بخلی کېږي اس خاص صابون کلک صابون هغې نه بخلی کېږي جانمازونه به یو شل دی بچي یو سي دا خلکو له ورکړې جانمازونه په دې به بخلی کېږي مونځ دې نه دی کړی روژه دې نه دی نیولې حج در مونځ او روژه دې کړي حج در باندې فرض او دی نه دی کړی ته په جانماز بخلی کېږي ته په سخات بخلی کېږي ته د درېمې په خیرات بخلی کېږي ته د جمعې په خیرات بخلی کېږي په څلوېښتۍ او شریعت کې دا څیزونه شته هم نه دا څلوېښتۍ مخوېښتۍ او دا د درېمې خیرات او دا د جمعې ممې دا نشته په شریعت کې تعین د ورځې نشته خیرات هر ځای کولی شي ور وخت یې کولی شي دا به څه کوو مونږه زما پیغمبر دی او زما ډېر محبوب دی هم به سینه به لاس کېږدو او زما زه عاشق یم د پیغمبر او زه دیم پیغمبر مبارک د مکې نه وته بیت الله په څومره جړلې دي تا څومره جړا کړې ده پیغمبر مکې په څومره جړلې دي تا څومره جړا کړې ده او پیغمبر شکل هم نه دی خوښ رونو مرو به ګورې خامخا به مرو پاتې کېدل نشته مرګ نه پس چې کومه نه ختمېدو والا زندګي ده ګورې ځان له خشته کې قبر کې قسم په خدای که بچې را سره دی نه مال شته نه دولت شته هېڅ هم نشته نه د کلاشنکوف او ټوپک شته یوازې به پروت دی یو دیوال ته به د شی او بل دیوال ته به د مخي بل دیوال ته د سر دی او بل ته خپې دي بره در باندې منونو خوره ده او لاندې هم خوره ده لړمانان دي او ماران دي او که خدای دې رضا کړه نو بیا جنت دی جنت باغچه په چا حج فرض دی داخلي شروع د خدای کور له لاړ شی هغه کور له چې رسول الله مبارک ته وجړلی هغه خار له چې رسول الله مبارک ته او جړی کړې ده او حضرت ابوبکر صدیق فرمایي چې ما به ورته ویل الله رسوله بس او حضور پاک به جړل ما اطیبک الی څه مې خوښی نو څه خوشبویې ما حبک الی څه مې محبوبې که نه نو در باندې عشق یم څه مې خوښی که ستا قوم نه وي ویستی زما سکن تو غیره کې ما به بل وخت نه وي تېر کړی ارمان ستا قوم مې و بس وجړل رسول الله اوس هم علما وایي چې حج دې وکړه عمره دې وکړه او د بیت الله نه راځې نو وجاړه او که جړه نه درځي فتباکو ځان جړغونې که د قصده ځان په جړه کا شکل او نقشه د جړه جوړه کا او ووایه همدقسې ووایه چې ای الله د بیت الله نه روان یم څوک هم کلی مې دی بچي مې دی کاروبار مې دی د دنیا په مخ ته دا خلک خواره وارج پیدا کړي دي زه په 400 تورنګزو مردانو نوخر کې غورځولی یم الله زه خوشحاله یم ستا په تقسیم پروردګاره خوشحاله یم ستا په تقسیم هلته رانه د دین کاروانه خو ستا د دې کوره ځم خدایه که دا مجبوری مې نه وي نو ما به ستا نه بار وخت نه وي تېر کړی زما قسم په خدای بیت الله ډېر خوږ کور دی ګورې مکه ډېره خوشبویه ښار دی د بیت الله طواف ډېر خوند کوي د خدای د کور نه تاویږي او غریب هم تاویږي او مالدار هم تاویږي او لوړ هم تاویږي او راکوټ هم تاویږي او بوډا هم تاویږي او کونټۍ والا هم تاویږي او کرسۍ والا هم تاویږي او داسې غریبانان په خدای یقین وکړه داسې په دیکو ځي په دیکو جاړي خدای ته چغې وایي زیم الله خبره دا اواز نه قبلوي قسم په خدای ما لړنه به ووتل بوډا به مې ولید کمزورې به مې ولید وایي زنانه ته به مې خیال شو چې تلو به نه و غریب ورو قسم د جومات کې ناست یم خدای د دوی د طواف قبول کړي ځان به رانه هېر شو ځان به مې هېر الله دا خو د لرې لرې ځای نه تاله راغلی وطنونه یې پرېښي دي بچي یې پرېښي دي رشته داران یې پرېښي دي پیسې لګولې دي ګناهګار وایي څوک د ګناه نه پاک
مونږ ټول د ګناه په دریابونو کې غوپې والې د ګناه ککړ یو قسم په خدای د خپو نه سره پورې په ګناه کې پټ پراته یو په داسې دور کې یو چې د ګناه نه خلاصېږي بیا د موبایل والا به څنګه د ګناه نه خلاصېږي الله د سترګو ګناه مونږ کوو د غوږ ګناه مونږ کوو د لاسو مونږ کوو د خپو مونږ کوو بیت الله نه تاویږي وی خدای تا له راغلی وو ستا کور له راغلی مو باسه پکې خدای ته وګوره تصویرونه مو باسه ویډیوګانې ځان له خدای ته وګوره مه جوړوه ډېر برکتي ځای له تلې خدای ته وجاړه وجاړه هاي هاي خدای تعالی راغلی او ستا د در نه زما بل در نشته الله کشته دی هرونو نشته او ستا د اسرې نه بغیر بل ازرم نشته که ده مونږ به چاته چغه وو ګناه چې وکړو چاته به چغه وو تکلیف راشي مصیبت راشي نو همدغه رب دی بل څوک نشته بخونکی هغه ذات دی رب هغه ذات دی نو غریبانان او مالدار یو شان ته وي چغې وایي خدای ته وایي خدای درته چغې وایي ولې قبول یې کړل زاری درته کوي خدای قبول یې کړي زنانه دي غریبانان دي خدای قبول یې کړي ګناه ته مه ګوره ریا ته مه ګوره خدای چې وغواړي رحم کوي الله قانون جدا دی او رحم یې جدا دی چې وغواړي خدای رحم کوي الله دا عظیم بیت الله خدای والا دا شان ورکړي الله وی چې تاویږي طواف کې نو اجر درکړي باقي خبرې به که خیر انشاءالله آینده جمعه کې درته وکړم خو دا دوه خبرې زما نن واورئ یو دا چې په چا هم حج فرض دی داخلې وکړې داخلې شروع پیسو ته مه ګورئ مړه پاتې دي درنه حج فرض دی وکړې داخلې او که چا سره پیسې وي او حج یې کړی دویم دی مو کې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به هر کال حج او عمره کوي او دویم دا دی زما وروڼو چې ځای خالص ته الله دپاره لاړ شي صرف د الله چې الله فرض دی پوره زما په سټ پراته دي چې دا فرض مې پوره شي غاړه مې خلاصه شي او الله رانه راضي شي او دا راته بل هم ویم که څوک تلي دي هغه ریاکاري کړې ده او ویډیوګانې جوړې کړې ځان له او تصویرونه یې مستي هغه ډیلیټ کړه اوس خدای ته توبه وباسئ دله به معافي وکړي انشاءالله د خدای در لوی دی 2 رکعاته نفل وکړه او چې څومره دې ویډیوګانې جوړې کړې د موبایل نه ډیلیټ کړه او څومره دلته ځان له په بیت الله او په مدینه منوره کې تصویرونه وښکلي دي ډیلیټ کا ختم کا او خدای دا غلطي رانه شوې ده معاف مې کې نو چې عبادت کې دې ګناه وکړه او توبه وې ستا عبادت پر الله خدای پاک کړي حج بدل خدای قبول کړي او طوافونه بدل خدای قبول الله دې موږ ټول له توفیق راکړي باقي څه خبرې پاتې دي ابرته بله جمعه او وروڼو یو اخري خبره ته بله هم کومه ده چې دا د داخلو وزیري زموږ د دیني مدرسو نو ما تاسو ته مخکې مې ویلي اوس هم درته وایم یو بچې حفظ ته علم ته وباسئ مدرسو کې داخل کې ښه مدرسو کې بچي داخل کې علم کې داخل کې دا ستاسو دپاره یو لویه خبره ده الله خوشحاله کړي ډوډۍ د خدای په لاس کې نه او بل په جوماتونو کې دا طالبان چې کوم سبق له راځي دا مهرباني وکړئ دیره کې ښه دا سوچ مه کوئ ډوډۍ به له خدای ورکوي دا د دین طالبان دي د حدیثو طالبان دي راغلي دي د جوماتونو کې دا سوچ مه کوئ چې دا جومات دی او پروس کال هغه طالب خدا چل کو دا خیر دی خلک د خدای دپاره برداشت کوي غلطي زمونږ د بچو نه کېږي زمونږ نه په خپله غلطۍ نه کېږي نو بعضې داسې جوماتونو کې چې ته طالب نه به غلطي شوي نو یاره موږ طالبان نه پرېږدو دا چل کوي هغه جدا او دا نور طالبان جدا خدای دپاره برداشت کوئ د پیغمبر مبارک د حدیثو له خاطره برداشت کوئ ښه جوماتونو کې طالبان دیره کې تاسو بني روټۍ ورکوئ د هغې په علم کې ستاسو حصه کېږي د هغې ثواب کې ستاسو حصه کېږي دا تعاون کوئ دا یو څو مړي شوي دي یو دا زمونږ د سوراب احمد اجي صاحب دی خور وه هغه وفات شوې ده د ملکانو د کندي دعا ورته وکړه چې الله یې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي بل د بامبوخیلو د کندي شکور ملک وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي
الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. د نیاز بټیاري روندار وفات شوی ده، او څلور خیرو د کندي داود پلار وفات شوی دی، او د چارباغ د عنایت الله مور وفات شوی ده، او د چارباغ علمگیر هم وفات شوی دی. او دعا ورته وکړئ چې خدای دا ټول وبخي، د ټولو الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، او الله تعالی د وارثانو صبر نصیب کړي. او که څه تقصیرات غلطۍ شوي الله دې معافي کړي. قاري حنیف وفات شوی دی. قاري حنیف صاحب زمونږ یو شاګرد دی، حفیظ الله صاحب، د هغه پلار و قاري حنیف، او قاري حنیف زمونږ د باباجي شاګرد و، هغه وفات شوی دی. دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي، الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، او الله ټولو وارثانو له صبر ورکړي. یو زنانه د ګردو بیماره ده، الله دې وله روغ صحت او شفا ورکړي. دعا وکړئ الله چې څه بیماران دي ته وله شفا ورکړي، چې څوک قرضدار دی الله قرضونه اخلاص کړي، د چا روزګار کمزور دی خدای روزګار وله مضبوط کړي، خدای موږ د دنیا او آخر د فتنو نه وساتي او د آفتونو نه مو ساتي. که څوک بیماران دي په دې مجلس کې کورونو هسپتالونو کې روغ صحتونه نصیب کړي. یا الله ته زمونږ نه راضي شي. یا الله موږ هر قسمه ګناه کړې ده، موږ ډېر ګناهګار یو، ګناهونه معاف کړي. زمونږ بعضې دوستان دي د ډېر لرې لرې ځایونو د جومات ته راغلي دي، د پېښور نه بعضې دوستان راغلي دي، د اسلام آباد نه بعضې دوستان راغلي دي، د یو ځای بل ځای نه. ټولو ته دعا وکړئ چې الله د ټولو روغ صحتونه نصیب کړي، ټولو الله خیر او برکت او عافیتونه ورکړي. چاته چې څه پریشانۍ دي، یو دوست په خلکو پیسې پورې دي اوس نه ورکوي، دعا ورته وکړئ چې الله تعالی والا هغه ډوبې پیسې راوباسي. او څه ورور یې یو ملګری دی، ورور یې دا اپریشن د زړه کړی دی، بل یو ډرایور دی، د هغه هم رګونه بند دي، اپریشن وله کوي. دعا ورته وکړئ چې الله تعالی دا زمونږ خلیل افریدي صاحب چې الله تعالی دا بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي، هغه له او د هغه ملګرو له خدای روغ صحتونه ورکړي، شفا وله خدای پاک ورکړي. او چې څومره دوستان دي زمونږ او زمونږ د دعا طمع د خدای دعاګانې قبول کړي. یا الله مونږ ډېر عجزانان یو، تا ته سوال کوو په عاجزۍ، مونږ ټول ملګري چې څومره یو د بیت الله حج له بوتلی، خدایه مونږ به غریبانان یو، خو وس او توفیق ته راکړې الله، د تلو توفیق ته راکړې. او چې چا حجونه کړي دي، عمرې یې کړي دي، او څه ریاکارۍ او څه غلطۍ تې شوي، الله د هغې د توبې توفیق واکړي او ته یې معاف کړي، او عمرې او طوافونه او حجونه الله د ټولو قبول کړي. پروردګاره ته زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي، او د دواړو جهانو د شر او د فتنو او د فسادونو او د مخلوق د شر نه مو ساتي، او د بغضونو او د حسدونو نه مو ساتي، او ته راله ډېر خیر خدای د دواړو جهانو نصیب کړي. باید دوستان دي په بار ملکونو کې هغې دعاګانې غواړي، اوس هم ډېر دوستان چې موږ راتلو دعاګانې غوښتې دي. دعا ورته وکړئ موږ سره ډېرې منډې والې باید دوستانو، الله دې د خیر او برکت جون نصیب کړي، او الله یې د دنیا او آخر د پریشانونو په امن کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین.